سلامونه وخت په خیر او ستړي مشئ د CCNA مکملې برنامې ته آخر الله زه عادل سادات یم او تاسې فلحال د TekGenie یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تېر درس کې موږ تاسې د نیټ او همداراز د سټیټیک نیټ په هکله غږېدلي وو او هغه مو په بشپړ ډول پای ته رسولی. د CCNA ریول نن موږ تاسې راځو د ډاینامیک نیټ په هکله غږېږو چې ډاینامیک نیټ څه شی دی، څنګه کار کوي، د دې ډیټیلز څه شی دي. مخکې له دې نه چې دغه لیکچر تعقیبوئ فکر وکړئ چې تاسې د ډاینامیک نیټ په هکله پوهېږئ یا نه. که چیرې نه پوهېږئ راځئ راسره پاتې شئ چې دغه ډاینامیک نیټ څه شی دی او دا د دې توپیر له سټیټیک نیټ سره څه شی دی. په همدې لیکچر کې به انشاءالله موږ د ډاینامیک نیټ پریکټیکل لاب هم مخکې ورځو چې ډاینامیک نیټ موږ سره څه شی دی. مخکې له دې نه چې پریکټیکل لاب ته لاړ شو او ډاینامیک نیټ وپېژنو، موږ د دې په ډیټایلو باندې بحث کوو او ډیټایل یې لولو. تاسو به په خپله باندې د ډاینامیک نیټ په هکله معلومات ترلاسه کړئ او پوه به شئ. In dynamic net, the router dynamically maps inside local addresses to inside global addresses as needed. په ډاینامیک نیټ کې وي دا راوټر چې د ډاینامیکلی انسایډ لوکل یو ادرس چې دی د ګلوبل آی پی ادرس ته څنګه کوي، ترانسلیټ کوي. صحیح ده، کله ورته ضرورت وي. ښه، ان اکسس لیست په ډاینامیک نیټ کې موږ اکسس لیست هم استعمالوو. د څه شي لپاره؟ اکسس لیست از یوز ټو آیډنټیفای وچ ټرافیک شوډ بی ټرانسلیټډ. اکسس لیست هم موږ د دې لپاره په ډاینامیک نیټ کې استعمالوو چې وچ ټرافیک شوډ بی ټرانسلیټډ. کوم ټرافیک باید موږ سره د دغه لوکل نیټورک نه، پرایویټ آی پی ادرس نه کوم ټرافیک باید موږ سره څنګه شي، ټرانسلیټ شي. If the source IP address is permitted in the access list, the source IP will be translated. که چېرته په دغه access list کې تا د source هر یو IP address permit کنه هغه به څنګه کېږي، translate کېږي. But if the source IP address is denied, the source IP will not be translated. که چېرته تا په دغه access list کې کوم IP address deny کړ نو هغه به په دغه ډاینامیک نیټ کې public IP address سره will not be translated into the public IP addresses in the dynamic net. Okay. A net pool is used to define the available inside global addresses. بل په دې کې مونږه لکه څرنګه چې د لوکل یا پرایویټ IP address لپاره مونږه اکسس لیست استعمالو، د دې کې مونږ پول هم استعمالو، د IP addresses یو پول استعمالو. A net pool ورته وایي. A net pool is used to define the available inside global IP addresses. دغه نیټ پول د څه شي لپاره استعمالیږي؟ دا چې دی په انسایډ کې چې څومره پبلیک آی پی ادرس دي د دې ډیفاین کولو لپاره. سمه ده، دغه پبلیک آی پی ادرس چې تا د آی اس پی نه پرچیز کړي دي دا به په څنګه وي، په شمیر باندې وي دغه پبلیک آی پی ادرس. صحیح ده، دغه پبلیک آی پی ادرس نه به ته پول جوړ کړي او یو پول به څنګه کړي، ډیفاین کړي. مطلب پول به څنګه، پول تشته وي په خپله، پول په خپله د آی پی ادرس یو بنډل ته وي، یو بنډل به تر جوړ کړي. صحیح ده، هغې بنډل ته بیا واچوي، مطلب یو پول به تر جوړ کړي او هغې پول ته بیا واچوي. په دې مو پوه کوم. لکه په دې شکل وګورئ په R1 کې. صحیح ده، همدغه یو راوټر دی موږ سره R1. اکسس لیست 1 مو جوړ کړی، ورته ویل لیکلي مې دي چې پرمیټ 192.168.0.0/40 ډینه اني. ما ورته په اکسس R1 باندې ما اکسس لیست اول جوړ کړ، ورته مو ویل چې دغه آی پی ادرس چې دی څنګه وکړه، دغه نیټورک 192.168 د کلاسي غونډ نیټورک دا پرمیټ کړه ما سره، او نور څنګه کړه، نور ډینه کړه. بیا مې ورته لیکلی دي پول 1 100.0.0.1 to 100.0.0.10 IP address will be available to translate to the private IP address from the global inside IP address. هدف د دې نه څه دی؟ دلته مې ورته پول جوړ کړی، په پول کې مې کومه آی پی ادرسز ورچولې دي د یو نه نیولې در لسو پورې، مطلب 100.0.0.1 نن 200.0.0.10 پورې. دغه 10 پورې آی پی ادرسز مې په دې پول کې ورچولې دي. صحیح ده، او دغه آی پی ادرس کې وګورئ پبلیک دی، پبلیک آی پی ادرس به موږ په دې پول کې اچو. If a packet with the source IP address permitted by access list arrives, translate the source IP address to an IP address from pool 1.
مطلب چې کله کوم پاکټ چې د سورس آی پی ادرس نه راغی روان ته د اکسس لیس د من خپل اپریشن تر سره ک چې د دې سره سم شونه د پول 1 څخه به یو آی پی ادرس ورته څنګه شي اساین شي. دلته وګورئ 192.168.0.168 د دې طرف نه چک کیږي یو آی پی ادرس ورته ترانزلیشن کیږي په دې باندې اکسس لیس دلته کنفیګر دی په دې ار باندې او دلته ورته وی چې دې طرف نه دغه آی پی ادرس راغله آیا دغه دې طرف ته پول باندې زدا څنګه کوم ترانزلیټ کوم کو نه نو بلا غیر په دې باندې اپریشن تر سره کیږي او دلته چک کیږي دغه 192.168.0.168 یو آی پی ادرس چې ده دا د 100.0.0.1 ته څنګه کیږي ترانزلیټ کیږي او دا غي طرف نه هم به په دغه R1 باندې بیرته ریورس ترانزلیشن کیږي او دې طرف ته څنګه کیږي را لېږي. ګوري اوس تاسو ته ما ویله چې دا موږ سره چې کی ډاینامیک ترانزلیشن کیږي. ډاینامیک ترانزلیشن نه هدف دا دی موږ په سټیټیک نیټ کې بیل آی پی ادرس ورته لیکل چې د 10.0.0.1 یو 15.0.0.1 تا 2 ته نه الته مداسي کول صحیح ده خو نه دی کې هغه کې مستټیک لري ورته خو ده صحیح ده په سټیټیک نیټ کې او په ډاینامیک نیټ کې به موږ سره داسې نه ده یوازې یو کمانډ اکسس لیس او پول ورته جوړو دا ماغه پول څخه به څنګه کیږي آی پی ادرس ورته څنګه کیږي اساین کیږي. خو یو خبره ده چې د ډاینامیک نیټ او د سټیټیک نیټ ترمنځ بل توپیر څه شی دی. ګوره ډاینامیک نیټ چې د موږ سره دی کې دی طرف ته چې کوم یو آی پی ادرس دی د طرف په ډاینامیک نیټ کې دی طرف ته آی پی ادرس معلوم نه دی خو دلته باید په پبلک کې ته معلوم آی پی ادرس دغه نه واخلې د آی اس پی نه صحیح ده چې د اس پی نه واخ هغه نه به پول جوړ کړي صحیح ده پول به ترې جوړ کړي همدغه لس دلته موږ لس آی پی ادرس اخیستې دي کنه همدغه لس آی پی ادرس به پر لپسې ترانزلیټ کیږي خو دې طرف ته چې ار یو آی پی ادرس د دغه لسو سره لومړی مخامخ شو اماغه به لومړی ورته ترانزلیټ کیږي دې طرف ته 1 to 1 ترانزلیشن ده صحیح ده او ډاینامیک ده صحیح ده داسې نه ده چې ته به ار یو ورته بیل اساین کې چې دا یار ترانزلیټ کړه دا نه فرض کړئ دې طرف نه موږ سره لس هغه دی څه ورته وایي د چپ طرف نه لس موږ سره پرایویټ آی پی ادرس دی او دې خوا موږ سره لس پرایویټ آی پی ادرس دی صحیح ده نو دا لس پرایویټ آی پی ادرس به څنګه کیږي یو بل سره ترانزلیشن کې ډاینامیکلی کله چې د چپ طرف پرایویټ نیټورک کې دغه لس آی پی ادرسو کې لس 3 ډاون شو صحیح ده نو نور چې څوک او ضرورت ورته لرله په دغه پرایویټ ادرس کې صحیح ده نور چې څوک په د پرایویټ آی پی ادرسز کې څوک انټرنیټ ضرورت لري هغه به ډایرکټ راشي او د دغه لسو کې به د 3 پاتې کنه د 3 څخه به استفاده کوي صحیح ده خام بل دا چې although there are dynamically assigned the mapping are still 1 to 1 side local IP address per n side global IP address که څه هم دا موږ سره ډاینامیکلی میپینګ دی صحیح ده ډاینامیکلی اساین کیږي دا the mapping are still 1 to 1 تر اوسه دا موږ سره څه دی 1 to 1 دی صحیح ده په دې کنسپټ باندې په دې هل چې ذهن خلاص شوی وي دا چې دی یو پبلک پرایویټ IP address یو پبلک IP address ته بدلی خو پبلک IP address باید څنګه وي د دې رینج به تاسو سره معلوم وي او د پرایویټ IP address رینج به معلوم وي خو یو کته شو بل راځي کولای شي چې له دې څخه استفاده وکړي. If there are not enough inside global IP address available all are being used it's called net pool exhaustion. کچیرته په دغه پول کې صحیح ده موږ سره مطلب دی پول کې یا دغه inside global IP address کې موږ سره ځینې IP addresses available نه وي او د پرایویټ انا کوم آی پی ادرس ضرورت لري چې سره ترانزلیشن وکړي نو دې صورت ته به چې وي نیټ پول ایگزاسشن ورته وایي. If a packet from another inside host arrives in need net but there are no available IP address the router will drop the packet. Inside local نه چې کوم یو packet راځي صحیح ده او په inside global کې چې موږ سره څه ورته وایي ځای یا آی پی ادرسز اویلیبل نه وي مطلب له پرایویټ نه آی پی ادرس راځي خو په پبلک کې موږ سره ځای نه وي صحیح ده نور آی پی ادرس نه چې زه هغه څنګه کړم
ترانسلیټ کړم لس ما اخیستې دي او د پرایویټ نه هم موږ سره لس آی پی ادرس ترانسلیشن روان دی خو یولسم هم د پرایویټ نه راځي زه ورته یم نه اجازه ځکه نشته چې ما سره بل آی پی ادرس نشته دا راوټر به څه وکړي دا پیکټ به څنګه کړي ډراپ کړي صحیح ده The host will be unable to access outside network until one of the inside global IP address become available. Host به تر هغې پورې unavailable وي تر څو چې دغه inside global IP address یو څنګه شي available شي په دې شکل باندې وګورئ دا موږ سره سورس آی پی ادرس دی او بیا ټرانسلیټډ سورس آی پی ادرس دی صحیح ده دا موږ سره پول دی تر لاسه پورې هماغه پول دی لکه څه رقم وي چې تاسو ته ښودلی و صحیح ده دې ته دغه دلته ترانسلیشن روان دی خو بالاخره دغه یو آی پی ادرس هم ضرورت لري یو سلو 192.168.0.99 need to translate it to the public IP addresses. What then they do? then دغه IP address ضرورت لري چې اوس څنګه وګړي public IP address ته ځان ترانسلیټ کړي خو دلته موږ سره we don't have any public IP addresses are available in our pool to translate with this IP address. موږ دلته هیڅ کوم IP address نه لرو available په پول باندې صحیح ده چې دې سره ترانسلیشن وکړي صحیح ده نو چې به وشي په بالاخره there is no address available the router will drop the packet بالاخره راوټر به څنګه کړي دغه ټرافیک به ډراپ کړي خو که چیرته دغلته داسې ځای پیدا شو پاس وګورئ صحیح ده ځای پیدا شو یو آی پی ادرس ډاون شو یا یو پرایویټ انسایډ لوکل آی پی ادرس ډاون شو بالاخره به همدغه ځای د چیش پوسټ ریپلیس شي د 192.168.0.99 با هماغه آی پی ادرس سره بیرته څنګه وکړي مطلب هغه ډاون شو دا به د هغې په ځای باندې د دغه 10.0.0.1 سره څنګه وکړي کمیونیکیشن وکړي نو دا د نیټ پول ایگزاشن مسله مې هم درته تشریح کړه اوس راځو او همدغه موضوع زه تاسو ته په پیکټ ټریسر کې پراکټیکل عملي کوم چې څنګه کولی شو چې دا په پیکټ ټریسر کې تاسو ته زه مخکې ویسم را سره پاتې شئ ښه زه راغلی ما پیکټ ټریسر ته اوس غواړو چې هماغه موضوع چې مې مخکې درته ولوستل هغه پراکټیکل څنګه کړو مخکې ویسو صحیح ده څنګه کولی شو اکسس لیست لومړی جوړ کړو بیا پول جوړ کړو او بیا څنګه کولی شو چې دا میپینګ ترسره کړو صحیح ده د دې پول او د اکسس لیست ترمنځ څنګه کولی شو چې اړیکه جوړه کړو تاسو ته ما ویلي سټیټک نیټ مې لیب مې هم درته مخکې وړی اوس راځو په همدغه ډاینامیک نیټ کې بحث کوو دا موږ سره فکر وکړئ انټرنیټ دی او په دې هر یو انټرفیس ته ما څنګه کړی پی ادرس اساین کړی او په دې راوټر باندې مې دې طرف ته څنګه کړی دی ډیفالټ راوټ ترسره کړی دی صحیح ده نو زه به راشم او داسې چل به وکړم چې شی وکړم ډاینامیک نیټ مخکې وړم صحیح ده ډاینامیک نیټینګ ځکه وروسته بیا پیټ لولو صحیح ده نو د دې لپاره موږ سره یو څه سپیسیفیک کمانډونه دي صحیح ده په هماغه کمانډونو باندې به انشاءالله سره مخکې لاړ شو زه به لاړ شم R1 له او ورته وګورم چې په دې باندې خو کوم کنفیګریشن نشته دی شو رننګ کنفیګ نو په دې باندې موږ سره انشاءالله کوم یو نه دی اویلیبل صحیح ده مطلب دلته به لیکلی وی چې انسایډ او آوټسایډ نیټ صحیح ده نو کوم یو هغه په نه دی جوړ شوی مطلب ډاینامیک نیټ په نه دی مخکې تللی نو زه راځم او لاړ به شم کنټیله د دې لپاره ما تاسو ته وویل موږ اکسس لیست جوړو بیا پول جوړو او بیا دغه اکسس لیست کې چې کوم آی پی ادرس موږ الو کړي دي دا د پول سره څنګه کوو د دې کمیونیکیشن برابر او میپینګ یې کوو صحیح ده لومړی خو مهمه دا ده چې زه د دې راوټر دې سایډ او دې سایډ ته ووایم چې ستا دې طرف ته آوټ سایډ نیټ دی او دې طرف ته ان سایډ نیټ دی صحیح ده نو انټرفیس بیا ورته ولیکم چې انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 دا طرف صحیح ده زه ورته لیکم چې آی پی نیټ ان سایډ صحیح ده او بیا انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/0 او بیا ورته لیکم آی پی نیټ outside صحیح ده outside او بیا به زه له دې ځای نه څنګه شم exit شم صحیح دا خو عادي کمانډونه وو اوس راځو لومړی دا چل پی کوو چې زه دې ته اکسس لیست ډیفاین کوم ولې ورته وایم چې د دې طرف نه چې سپیسیفیک کوم آی پی پرایویټ آی پی ادرس دی رش به نه جوړوي د دې طرف نه چې کوم یو سپیسیفیک آی پی ادرس دی
دا دې په دې طرف باندې څنګه شي الو شي نور دې څنګه شي ډینه شي صحیح ده اکسس لیست په دې خاطر باندې جوړوم نو زه ورته لیکم اکسس لیست او نمبر اکسس لیست جوړوم اکسس لیست 1 او ورته م پرمیټ کړم سره کوم یو نیټورک 10.0.0.0 او د دې موږ سره ویلکم ماسک د 0.255.255.255 صحیح ده زه به داسې لږ غټ کما صحیح ده او دا به زه څنګه کوم انټر کړم که زه ورته ولیکم چې ډینه زه ورته ولیکم ډینه خو اوس راغلی ما زه څه شي ته پیکټ ریسر ته او تاسو ته په پیکټ ریسر کې پریکټیکل د ډاینامیک نیټ مخکې وړم صحیح ده لومړی راځم بیا هم تر دته په ډاینامیک نیټ باندې خبرې کوم چې د دې او سټیټیک نیټ ترمنځ څه فرق دی په ډاینامیک نیټ کې موږ 1 to 1 ټرانسلیشن کوو په خو سټیټیک نیټ کې هم تاسو ذهن له پوښتنه براشي چې د دې ترمنځ به فرق څه دی سټیټیک نیټ له نوم څخه معلومیږي موږ سټیټیک باید تر سره کړو هر یو آی پی ادرس باید هر یو ته بیل څنګه وکړو ټرانسلیټ کړو مطلب translate this IP address to dot translate this IP address to dot translate this IP address to dot ار یو به موبایل بیل دا کول بل خبره ده چې په ډاینامیک نیټ کې خو څنګه کېږي دغه ټرانسلیشن ډاینامیکلی د یو کمانډ په تر باندې کېږي صحیح ده یو درې کمانډونه دي بیل هغه نه وروسته ډاینامیک نیټ څنګه کېږي کنفیګر کېږي بل خبره ده چې په ډاینامیک نیټ کې موږ سره د پرایویټ آی پی ادرس فکس نه دي څنګه فکس نه دي موږ د آی اس پی نه فرض کړئ موږ د آی اس پی نه چې دی موږ څنګه کوو آی پی ادرس په پیسو باندې اخلو هغه به یو پول ته اساین کوو بیا به دغه پول څنګه کوي دې طرف نه چې هر څومره پرایویټ آی پی ادرس وي په شمار البته صحیح ده د دې پول څخه به استفاده کوي مطلب په دې پول کې موږ سره لاس آی پی ادرس اویلیبل دی لاس آی پی ادرس ما د انټرنیټ څخه اخیستی دي د دې خوانه به لاس پیسیز د پرایویټ یا ان زد لوکل نیټورک نه به د ان زد ګلوبل نیټورک سره لاس کسه څنګه کولای شي کمیونیکیشن کولای شي خو که چیرته دغه لاس کسه ډاون شو نور ان زد لوکل نیټورک نه نور کسان کولای شي چې دغه په ځای کار وکړي دغه په ځای انټرنیټ سره څنګه وکړي کمیونیکیشن وکړي پر ځنده څلور پی سي دي د دې خو موږ څلور آی پی ادرس څنګه دي په پیسو باندې آی اس پی نه څنګه کړي پرچیز کړي دي دا څلور پی سي اوس وخت کار کوي که دې کې چیرته یو ډاون شو نو بل لازم کولای شي له دې انټرنیټ څخه د په ځای استفاده وکړي څلور ور ډاون شو بل لازم کولای شي د په ځای څنګه کړي کار وکړي نو دا د ډاینامیک نیټ کانسپټ اوس راځو ډاینامیک نیټ څنګه کوم مخکې وړو پیکټ ریسر کې اول زه ورته لیکم چې یار په دې باندې خو بچا ډاینامیک نیټ نه وی رن کړی نه نو په دې آی پی ادرس باندې تر اوسه دغه آی پی ادرس اساین دي او کوم ډاینامیک نیټ څنګه کړی دی نه دی اساین کړی بل خبره دا چې په دې باندې ما ګوره ډیفالت اور تر سره کړی دی هر یو انټرفیس ته مې آی پی ادرس اساین کړی دی صحیح د هر یو پی سي ته هم چنان راځم او څنګه کوم په دې باندې زه ډاینامیک نیټ مخکې وړم اول ورته د دغه راوټر انټرفیسونو ته وایم چې دا طرف ستا ان ساید نیټ ته ان آوټ ساید دی مطلب په دې طرف باندې ان ساید طرف ته نیټ کوم په دې طرف باندې آوټ ساید ته نیټ کوم چې دا دوه کمانډونه ډیر مهم دي په تیر ورځ کې مې تاسو ته ویلي دي زه ورته لیکم چې انټرفیس ګیګا د نیټ 0/1 دا یو طرف دا دې ته لیکم چې آی پی نیټ آوټ ساید او بیا ورته لیکم چې انټرفیس ګیګا د نیټ 0/0 دا یو بل طرف آی اس پی طرف ته دې ته لیکم چې آی پی نیټ مونږ غلط شو فکر کوم دا ګیګا د نیټ 0/1 چې د مونږ سره ان ساید دی صحیح ده ګیګا د نیټ 0/1 او د کې زه ورته لیکم چې آی پی نیټ ان ساید ځکه دا دې طرف نه دی او دغه بل انټرفیس چې کوم د ګیګا د نیټ 0/0 او زه ورته لیکم چې آی پی نیټ چې آوټ ساید په دې کې ډېر فکر کوئ چې دا در څخه پاتې نشي ما دغه لیکچر یو ځل ریکارډ کې بیا را څخه دا پاتې نو مالا ایرر راکې صحیح ده ښه اوس راځو د دې نه زه ایگزیټ کېږم اوس ورته اکسس لیست ډیفاین کوم ورته هم د دې طرف نه د سپیسیفیک آی پی ادرس د دې انټرنیټ سره څنګه وکړي کمیونیکیشن وکړي صحیح ده د دې په خاطر زه ورته اکسس لیست ډیفاین کوم اکسس لیست او نمبر اکسس لیست
صحیح ده تم پرمیټ اجازه ورکړه 10.0.0. که دې ځکه ته یوازې دا ورکې او د دې ویلکل ماسک ورکړې نو یوازې دغه 10.0.0 دغه پی سي به څنګه کولی شي کمیونیکیشن کولی شي نور به نشي کولی نو زه ورته وایم دا غونډ نیټورک پکې واچوه صحیح ده او د دې ویلکل ماسک 0.255.255.255 انټر مې کړم دلته موږ یو 0 کم ورکړی دی صحیح ده .0 صحیح ده خو په دویم قدم کې موږ ورته پول خایو مطلب دومره آی پی ادرس زما د ایس پی نه اخیستی او د هغه زه پول ته اچوم صحیح ده نو زه ورته لیکم آی پی نیټ د دې لپاره موږ سره کمانډ دی آی پی نیټ او له هغې نه وروسته چې پول صحیح ده نو آی پی نیټ او زه ورله چې ورکوم دې پول ته به خاص نوم ورکړي ټیکنیکل نوم وي چې اسان وي زه ورته ورکوم TekGenie صحیح ده دغه پول نوم باید ستاسو څنګه وي زده وي له هغې نه وروسته دې پول ته زه آی پی ادرس ورکوم 195 فرضاً 0.0.1 نه تر واخله تر 195.0.0.10 پورې صحیح ده 1 خو ځکه نه ورکوم چې یو انټرفیس باندې آلریډي دا یوز دی فرضاً زه 3 نه دا ورکوم صحیح ده صحیح ده دا ما ولا پول دی په خاطر ورکړه چې دا ما د ایس پی نه دومره آی پی ادرس په روپو باندې اخیستی دی د 3 نه تر 10 پورې مطلب 9 دانې اوس بعد دغه اکسس لیست کې چې څومره انساید لوکل نیټورک کې څومره آی پی ادرس دي دا به یوازې دغه آی پی ادرس څنګه کولی شي استعمالولی شي صحیح ده له هغې نه وروسته نیټ ماسک صحیح ده نیټ کوم ځای کې مو غلط خو اوس راځم او زه یو پول ورته اسین کوم مطلب د ایس پی نه ما دومره آی پی ادرس اخیستی د هغه زه پول ته اچوم تر څو د دغې اکسس لیست څنګه شي ډیفاین شي صحیح ده دې ته صحیح ده نو زه ورته لیکم چې آی پی نیټ پول صحیح ده او دې پول له به تاسو یو ټیکنیکل نوم ورکړئ چې تاسو ته بیا څنګه وي معلوم وي TekGenie صحیح ده TekGenie صحیح ده له هغې نه وروسته به دغې پول ته تاسو څنګه وکړئ آی پی ادرس هغه ورکړئ چې تاسو د ایس پي نه اخیستی مونږ خو د ایس پي نشته دی .0.0.3 نه فرضاً ما د ایس پي نه آی پی ادرس اخیستی 0.0.0.10 پورې 3 نه تر 10 پورې آی پی ادرس اوس کولی شي دغه لوکل چې کوم نیټورک دی دا لوکل انساید لوکل آی پی ادرس چې دی دا نیټورک دا کولی شي د 3 نه تر 10 پورې مطلب آی پی ادرس په دغه نیټورک کې کسه کولی شي چې انټرنیټ څنګه کړي اکسس کړي خو اوس نه چې کله ما دا څنګه که میپینګ یې د دوی ترمنځ ترسره کړه دا مې څنګه که دې ته ټرانسلیټ کړه صحیح ده اوس به د دې څه ورکړم نیټ ماسک ورکړم د دې سب نیټ ماسک سره 255.255.255.0 وروستی کمانډ دا دی چې زه غواړم چې دا نیټورک دې ته دا نیټورک دی که نه دې کې آی پی ادرس دی دې ته څنګه وکړم ټرانسلیشن د دې وکړم صحیح ده نو دا وروستی کمانډ زه ورته لیکم چې آی پی نیټ انساید سورس مطلب ما سره ډاینامیک نیټ ترسره د انساید نه د سورس نه لیست 1 نه صحیح ده د لیست 1 چې کوم اکسس لیست دی هغه له چا سره پول سره صحیح ده او بیا به څه وکړي د کوم پول TekGenie صحیح ده TekGenie دغلته باید ستاسو دا نوم څنګه وي مساوي وي صحیح ده دا ډېر مهم دی نو څنګه وشو نیټینګ ترسره شو زه به دا لږ غټ کړم او دا کمانډونه به تاسو ته پرله پسې دلته څنګه وکړم ولیکم اول کمانډ دا دویم کمانډ مونږ سره دا او دریم کمانډ وروستی چې کوم یو مونږ ورکړه هغه مونږ سره دا دویم کمانډ او دا یو مونږ سره چې شو دریم کمانډ اول کمانډ مونږ سره دا صحیح ده ورته مو ویل چې دلته دغه نیټورک دی یوازې څنګه وکړي انټرنیټ دی اکسس کړي دغه نیټورک بیا مو ورته وویل دویم کمانډ کې چې صحیح ده ما دغه نیټورک دی یوازې د 10.0.195.0.0.3 نه تر 10 پورې دغه پول مې ورته جوړ کړ دا آی پی ادرس ته څنګه کولی شي اسان کولی شي خو پول مې ورته دلته جوړ کړ صحیح ده بیا مې د همدغې نیټورک او دیګې چې کوم آی پی ادرس دی د دوی ترمنځ مې ټرانسلیشن وکړه دیګ دغه په واسطه ورته مې ویل چې نیټینګ ترسره کړه د سورس نه د چا سره لیست 1 چې کوم اکسس لیست دی دغه او د پول ترمنځ صحیح ده نو دا اپریشن څنګه شو ترسره شو زه به راشم دې نه به زه دغه آی پی ادرس څنګه کړم پینګ کړم زه به دا پینګ کړم او به ګورم چې پینګینګ ترسره کیږي او یا نه نو دا یو پکټ مس شو بیا پینګینګ څنګه شو ترسره شو صحیح ده
اوس راځم او دې کې یو بل کمانډ مې تاسو تیر ځل هم لوستی و اگزیټ به شمه چې شو آی پی نیټ شو آی پی نیټ ټرانسلیشن صحیح ده. نو دلته وګورئ د دې ترمنځ چې کوم ټرانسلیشن تر سره شوی دی صحیح ده هغه دا دی. دلته لیکلي دي چې پروتوکول دا موږ ان شاء الله په راتلونکي پورټ نم پیټ کې لولو انسیټ ګلوبل نیټورک. انسیټ ګلوبل مطلب انسیټ ګلوبل مطلب د اس پی نه چې کوم آی پی ادرس اخیستی دي هغه موږ سره 195.0.0.3 دی صحیح ده صحیح ده. او انسیټ لوکل نیټورک چې د دې سره کمیونیکیشن کړی دی هغه .2 دی صحیح ده. بل .2 دی او بل هم .2 دی دا ټول سند ځکه یو هغه دی آی پی ادرس دی صحیح ده. او پینګینګ موږ په چا په باندې سته کړی دی آوټسایډ لوکل او آوټسایډ ګلوبل. اوس راځم د دې نه هم یو پینګ اخلم صحیح ده پینګ 1.1.1 صحیح ده دا هم واخیسته. اوس راځم او ګورم چې څومره ټرانسلیشن کیږي صحیح ده. نو دلته وګورئ د 10.0.0.3 ترمنځ څنګه وشو د 195.0.0.3 څنګه شو کمیونیکیشن وکړ. دلته هم ګوره 3 دی او دلته هم 3 دی صحیح ده ولې او دلته ګوره به آی پی ادرس څنګه دی دلته ګوره دلته هم 3 دی او دلته هم 3 دی صحیح ده دلته خو دلته وګوره دلته 2 دی او بیا دلته 3 شوی دی ځکه چې دلته موږ سره درته ویل چې پرایویټ آی پی ادرس فکس نه راځي صحیح ده. زه به بل کمانډ هم ورکړم چې شو آی پی نیټ سټیټسټیک مطلب ټوټل ټرانسلیشن موږ ګورو. ټوټل ټرانسلیشن په دې کې موږ سره 4 پیکټونه څنګه دي 4 ځله په دې کې ټوټل ټرانسلیشن شوی 4 پیسې دي. نو دا موږ تاسو سره د ډاینامیک نیټ اړوند معلومات چې عادل سادات تاسو ته وړاندې کوم په راتلونکي لیکچر کې به ان شاء الله موږ تاسو په پیټ باندې غږیږو چې هغه کې به موږ تاسو د دغه یو آی پی ادرس چې دغه انټرفیس تاسو شوی دی په تر باندې ملټیپل پرایویټ آی پی ادرس اساین کولای شو صحیح ده. نو په بل لیکچر کې چې زه تر هغه په لایزه لا سوارم کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ لایک په وکړئ او کمنټ پرې پرېږدئ او ویډیو لاړ وند پښتنو ورونو خويندو سره شیر کړئ. الله حافظ.